خدای الویولای ته ګورئ. الویولای یاد ساتئ. الویولای د بیسیک فنکشنل اینڈ سټرکچرل یونټ اف ریسپایریټري سیسټم دی. لنګز ټوټل تقریبا د الویولای نه جوړ دي. چې یو درته دا خبره کلیري چې اور مینس 700 میلیونز الویولای چې کوم دي دا د موږ په لنګز کې موجود دي. 700 میلیونز یعنی په 1 میلیون کې څومره دي؟ 10 لکه دي. نو د 200 میلیونو نه سوا الویولای دي. ولې دومره سوا الله جوړې کړي؟ ځکه چې زمونږ سره د لارج سرفیس ایریا ضرورت دی د ګیشیس ایکسچینج دپاره. که چېرته تاسو د الویولای راواخلئ او دا تاسو داسې په دې ځمکه باندې خورې کوئ نو تقریبا د 70 نه والا د 90 میټر سکویر پورې چې کوم دی دا ایریا به دا اکوپای کړي. دا تقریبا دا د ټینس کوټ چې کومه دی یا د باسکټ بال څه وغیره دا چې پکې قاعده دي د دې د کوټ برابر به دا ایریا جوړه شي. که زه غلط نه یم د 70 نه والا 90 میټر سکویر پورې دا ایریا. نو دا ولې الله دومره ډېرې جوړې کړي؟ دا ډېرې سمال جوړې کړي د دې دپاره چې دا زموږ سره لارج سرفیس ایریا پرووایډ کړي. اوس دا الویولای که تاسو چک کوئ، ما تاسو ته ویل چې کله دا ټرمینل برانکیول به زه جوړ کړم. دا ټرمینل برانکیول کله راشي نو یو خو به دې کې کیوبایډل سیلز دي او هغه سیلیټډ دي. دا نو دا چې کله دلته دغه کیږي انټر کیږي ټرمینل برانکیول او بیا داسې سیک لایک سټرکچر جوړ کړي. د سیک لایک سټرکچر کې که تاسو چک کوئ نو په دې کې به تاسو ته داسې سیلز په نظر راځي. داسې اس ان اس د ټوټل د سټرکچر ته موږ اس ان اس هم وایو. دا اوس دا سیلز که زه راوالم او د دې نه دا زه راوالم نو دا څه به تاسو ته څنګه په نظر باندې راځي؟ دا که زه راوالم فار ایگزامپل دا نو په دې کې به تاسو ته دوه قسمه سیلز په نظر راځي. یو به داسې سیل دي، داسې که نظر ورته نه راځي هلکه نو ورته لږ زوم کوو. یو برته به دې ریډ باندې جوړه کړم داسې سیل وي لږې به په دې سایز کې د دې نه غټي. دا کومې سیلز چې ما جوړ کړي دا فلیټن سیلز دا سیلز دا دې سیل ته نیموسایټ ټایپ 1 وایي. نیموسایټ ټایپ 1 او دا کومې چې په ریډ باندې ما جوړې کړي دې ته نیموسایټ ټایپ 2 وایي. دا ټایپ 2 چې کوم وي کرونا وایرس په دې باندې ټیک کوي او دا ډسټروای کوي. اوس دلته وګورئ دا نیموسایټ ټایپ 1 یا نیموسایټ ټایپ 2 دا کومې سیلز چې کومې دي دا سکویمس اپیتیلیوم دی یا سکویمس سیلز دي. سکویمس سیلز د دې سکویمس سیل سایز که تاسو چک کوئ نو د دې ټوټل سایز د دې ځای نه دا تقریبا 0.1 مایکرون دی میټر دی. د دې ریزن دا دی چې د دې نه په اسانه باندې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید ایکسچینج بای سمپل ډیفیوژن وشي. نو ډیره تین ایریا دلته زموږ سره په کار ده تین او هغه تین ایریا سکویمس سیلز چې کوم دي دی پرووایډ کړي دا زموږ په دغه کې په الویولای کې. دویمه خبره ورسره یو تاسو دا یاد ساتئ چې دا سکویمس سیلز چې کوم زموږ سره دلته دي نو دا دلته میوکس هم خارجي په دې کې اوبه هم دي، فلویډ هم دی، دا دی مویسټ دی، دا لوند دی. دا ایریا دلته څه شی ده؟ دا لمده ده. د دې ریزن دا دی چې کومه هوا زموږ سره د بار نه راځي او هغه وچه وي نو چې هغه دلته لمده شي، نور خو په دې لاره باندې هم دا لمدېږي. نو زموږ سره چې کومه هوا مویسټ دي نو په هغې کې د ګیسز ډیفیوژن چې کومه دی دا افیشینټلی کېږي یعنی ایزلی په دې کې د ګیشیس ایکسچینج کېږي. بل په دې کې د دې لوندوالي د وجې نه د دې چانسز ډېر زیات سوی چې دا کولیپس شي. نو الله تعالی په دې کې یو خاص قسم شیان پیدا کړي دي چې هغې ته سرپیکټنټ وایي. سرپیکټنټ نو د دې په دې سرپس باندې سرفیکټنټ پیدا کړي دي او دا سرفیکټنټ چې کومه دي دا سرفیس ټینشن چې کومه دی سرفیس ټینشن هغه څه کوي؟ هغه ریډیوس کوي سرفیس ټینشن. دویم په دې کې الله تعالی په دې سیلز کې په دې ځینو کې کولیجن فایبرز
کولیجنز او الاستیک فایبرز پیدا کړي. د دې لپاره دا کولیجن او الاستین فایبرز پکې پیدا کړي دي پلس الاستیک فایبرز الاستین پیدا کړي دي چې دا زمونږ سره ایکسپینشن کوي او کنټرکشن کوي، چې دا زمونږ سره ایکسپینډ کیږي او ریکوایلینګ دا کوي. د دې لپاره چې کوم هوا دلته راځي که چېرته دا ایکسپینډ کېدی او دا هوا دلته پاتې کېدلې او واپس دا زمونږ سره ریکوایل کېدلې نه، نو د دې ایر به زمونږ سره بار به فرش ایر یا وینټیلیشن سیستم به زمونږ سره صحیح نه وي. بله خبره دې له الله تعالی ډېر زیات ریچ کیپیلري راوستي دي. ښه ریچ کیپیلریز دا په ریټ چې ما داسې تاو کړو دا بر دې نه دا یو کیپیلري تاو کړم او دا کیپیلري زمونږ سره ټوټل نیټورک د کیپیلري ښایي. په دې کې یو خبره یاد ساتئ، دا کیپیلري کوم چې اکسیجن زمونږ سره ډیفرنٹ پارټس اف د باډي ته وړي دا د دې نه نه دي تیر شوي، دا د دې نه داسې نه دي پاس شوي چې دا په دې کې دننه تللي دي او بیا دغه شوي دي. د دې مطلب د خبرې دا دی چې که زمونږ سره ایکسچینج اف ګیسز کېږي نو دا ایکسچینج اف ګیسز دپاره دا ضروري ده چې دا لاول دا زمونږ سره کوم سکویمس سیلز دي دا پاس کړي، بیا د بیسمنټ ممبرین پاس کړي او د دې بیسمنټ ممبرین نه بعد بیا زمونږ سره چې کوم دلته زمونږ سره کیپیلري دي د هغې انډوتیلیل سیلز پاس کړي، بیا بلډ ته راشي په دې بلډ کې بیا زمونږ سره آر بي سیز دي، بیا آر بي سیز ممبرین پاس کړي او بیا لاړ شي او بیا زمونږ هیموګلوبین ته انټر شي. نو دا ډیفرنٹ تقریبا چې څومره ممبرین زمونږ سره کراس کوي نو دا دغه بیریر نه پاس کېږي او بیا دلته زمونږ سره آر بي سیز ته ځي او آر بي سیز چې کومه دي په آر بي سیز کې بیا زمونږ سره هیموګلوبین دی او بیا هلته زمونږ سره دا دغه کېږي. نو په سمپل ډیفیوژن باندې بیا دا راځي. اکثر ځینې ډیزیز زمونږ سره داسې دي چې په هغې ډیزیز کې یا دا ممبرین تک شي یا دلته فلویډز چې کومه دی تک شي یا دا زمونږ سره فایبروز شي یا نورې مسلې راشي نو بیا دلته زمونږ سره افیشینټلی زمونږ سره ګیشیس ایکسچینج نه کېږي. نو زمونږ سره ګیشیس ایکسچینج چې نه کېږي نو بیا زمونږ سره شارټنس اف بریث مسله پروډیوس کېږي. نو هغه به زمونږ سره په ډیزیزز کې کلیر شي. نو دا زمونږ سره څه شو الویولای. ما تاسو ته وویل چې دا زمونږ سره بیسیک فنکشنل انسټرکچر یونټ دی، دا زمونږ سره ټرمینل برانکیول په دې کې اوپن شي او دا زمونږ سره اس ان اس یا زمونږ سره یو سیک لایک سټرکچر وي په هغې کې زمونږ سره که مونږ وګورو نو د یو سټرکچر ته مونږ الویولای ووایو. که الویولای مونږ راوالو نو په دې کې به ټو ټایپ اف سیلز نیموسایټس ټایپ 1 او نیموسایټ ټایپ 2. ما تاسو ته وویل چې ټایپ 2 چې کومه دي دا ګیشیس ایکسچینج نه کوي. ښه دا ټایپ 2 چې کومه دي دا ګیشیس ایکسچینج نه کوي. د دې کار دا دی چې یو خو دا سرفیکټنټ زمونږ سره چې ما تاسو ته وویل چې لنګ د کولیپس نه بچ کوي او دویم دا کار کوي چې که چېرته دا سیل ډیمیج زمونږ سره کوم سکویمس دا نیموسایټ ټایپ 1 دي نو د دې ریجنریشن هم کوي. که د دې سایز تاسو چک کوئ 0.1 مایکرون دي او زمونږ سره ډېره لیټل بیټ سمال تین ایریا پکار ده او هغه دغه لمدم پکار ده، موئسچرایزیشن هم پکار دی. نو د دې لپاره الله تعالی دا سیستم چې کومه دی د سکویمس سیلز نه زمونږ سره پوره کړی دی او په دې طریقه باندې زمونږ سره افیشینټلی د ایکسچینج اف ګیسز کېږي تھرو الویولای اینډ بلډ بټوین الویولای اینډ بلډ او زمونږ سره د هیموګلوبین په ذریعه یا د بلډ په ذریعه باندې ډیفرنٹ پارټس اف د باډي ته زمونږ سره څه کېږي دا دغه کېږي. نیکسټ کې به مونږ انشاءالله د لنګس سټرکچر وو چې لنګ زمونږ سره بیا به ټوټل په هغې باندې مونږ اپلای کوو او ټوټل ټرانسپورټ اف اکسیجن به بیا مونږ صحیح ده.